لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام العظيم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعون وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ورحمتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا وحبيبنا ورحمتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وسلم وصل عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حضرات علماء کرام، مشایخ عظام، اساتذه کرام، اکابرین، حاضرین قدرمندو، اللہ تعالی دغه ناستا دغه غونډه خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي او د ټول هیواد دپاره خصوصا او د امت مسلمو دپاره عموما سبب د فرح، سرور او خوشحالي وګرځي. او دغه علماء کرام او زمونږ اکابرین او مفتیان حضرات او قضات، الله تعالی دغه علماء ته توفیق وربرخه کړي چې د افغانستان د غیور د ولس دپاره، د ملت دپاره او د اسلامی نظام دپاره اساسی او صحیح معنو فیصله کول الله توفیق ورکړي. او د دغه علماء کرامو دا جدوجہد، دا مشقات او دا تکلیفونه چې د تعلیم او د تعلم په میدان کې لوړې او ژورې دوی برداشت کړلي، الله تعالی دا مثمر او منتج وګرځي. حاضرین علماء کرامو، خوشحاله یو په دې چې ستاسو وړاندې ولاړ یو د علماء کرامو محفل ده، د شیوخو سره د ناستې د نږدونه یوه غونډه ده، یو بابرکت. الله تعالی د داسې خوشحالۍ او رحمتونو نه موږ محروم پاتې نه کړي. قدرمندو، علم د الله صفت ده. ان الله يعطي الدنيا من يحبه ومن لا يحبه، وان الله يعطي الدين او العلم من يحبه، او كما قال عليه الصلاة والسلام. وحده و منصب، مشری و باچاہی، دنیاداری
الله هغه چاته ورکوي چې العیاذ بالله هغه اشخاص الله هم نه مني. هر چاته الله ورکوي، خو دینداري او تقوا او علم او عمل الله هغه اشخاصو ته ورکوي چې چا سره د الله مینه او محبت او رضا. تاسو د دغه حدیث مصداق تاسو یاست. اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى. الله وی چې داسې اشخاص ما انتخاب د تقوا د پاره کړی وي، دا به جاري او ساري. خو قدرمندو نبی علیه الصلاة والسلام فرمائی کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء. بنی اسرائیل و انبیاء کرام چې مبعوث بشو، یو به وفات شو او دویم نبی به د هغې قایم مقام شو، بیا به الله به مبعوث. وی قدرمندو دا نبی دا د خدای پاک خلیفه وي و مخدس مکه باندې. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. د الله نظام د الله په ځمکه باندې پیاده کول دا مسئولیت د انبیاء کرام. نبی علیه السلام فرمایي وَأَنَّهُ نَبِيٌّ لَا نَبِيَّ بَعْدِ. و یقین سره او پشان سره زد الله نبیم زمانه بعد بل نبی بل راضی. دا د رسول الله قول د امام بخاری ذکر کوي رحمه الله. هو بعد الخلفاء محدثین دی کی اے العلماء زمانه بعد زما جانشین او د نبی نائبین با علماء کرام بنی. اغا تاسو د علماء منقبت او شرافت ډیر زیاته ده، خو چې کله عالم با عمل وي او با تقوا وي، او چې کله عالم ته الله علم ورکړي او دغه عالم چې کله خپل د دې علم مطابق عمل ونه کړي، دا بیا ډېره زیاته خطرناکه ده. الله فرمایي بد عمل عالم دپاره مثله کمثل الکلب مثله کمثل الحمار. الله دون رحم وکړي چې علم ورکړي، بیا دغه عالم خپل په علم باندې عمل درآمد نه کوي. الله فرمایي چې د دوی مثال د سپو مثال. بیا الله حمار سره تشبیه ورکوي. لیکن کم علما چې با تقوا او با عمل وي، د هغوی تشبیه بیا انبیاء کرام سره ورکوي. شاه ولی الله رحمت الله تعالی علیه محدث دهلوی هغه باب یې خیر خپل کتاب کې باب المفهمین او بیا مدارج بیانوي، مدارج خمسه. او په اول مدرج کې د انسان مرتبه بیانوي. هغه وایي اوله مرتبه هادي ده، دویمه مرتبه مزکي ده، دریمه مرتبه امام ده. وجعلنا للمتقین اماما. اوس امام دا د عالم آخری صفت ده، او څلورمه مرتبه د نبی ده، او پنځم خاتم النبی ده. نبی علیه السلام فرمایي العلماء ورثة الانبیاء. اے علماء کرام او اکابرین، و دې سخت فتنه دور کې چې موږ او تاسو یو، نبی علیه السلام د دغه فتنې ته داسې فتنه ویلې چې نه ابتدا معلومیږي او نه انتها معلومیږي، او دا د قیامت او د ساعت وی علامه ده. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې مل مسئول عنها اعلم من السائل. مل مسئول عنها چې د قیامت باره کې ما نه پوښتنه کوي، نو تا سره علم نسته نو ما سره نسته. بیا جبرائیل علیه السلام تپوس کوي
اخبرني عن اماراتها د امارات او علامات د قیامت بسوي ان تلد الامه ربها. اوس د دې حدیث تفسیر تاسو ډیر ښه عبور لرئ. ظاهري ترجمه خدا ده چې وینځه به ولګي او سید به وزېږي، لیکن محدثین هغه جوړ تحقیق کوي، وایي داسې وخت به راشي چې حقوق به مکمل سرته شي. عالم ته به خلک عالم نه وایي، جاهل به ځان ته عالم وایي. دا هغه دور ده. د مور کردار به لور به ادا کوي او د پلار کردار به زوی به ادا کوي او د شاګرد کردار د استاد کردار به شاګرد به ادا کوي. د دې حدیث مصداقي معنی هغه دور او هغه عصر هغه زمانه زموږ استاد داسې فتنې په دور کې 20 کاله وشو او بیا 40 لږ ماضي تاریخ ته چې موږ نظر واچوو، که کرملین او که مکناټن او که ناټو جمع امریکا وو، هغوی افغانستان مقدس هېواد باندې یرغل وکړو، لیکن الله داسې بچان پیدا کړل د مدارسو نه یې راویستل چې هغوی د خپل هېواد د حریت او د ازادي او د دین د تحفظ دپاره خپل ګلالی وجود نه هم هغوی تیر شول، بمونه یې وتړل. او د انسان دپاره په ټولنه کې اهم او بنیادي شی هغه د ایمان او دویم د حریت او ازادي. یو صحابي ده د هرقل پاچا مخې ته ولاړ او هغه پوښتنه کوي لم بعثتم ولم بعث صاحبكم هذا، ستاسو دا صاحب نبی علیه السلام یاد د مبعوثیت مقصد او غرض څه ده؟ هغه په هسکه غاړه او په جرأت ورته وایي ان الله لحسن ان اخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة ربنا. دا د رسول الله هدف صلی الله علیه وسلم، دا د صحابه کرامو هدف رضوان الله تعالی علیهم اجمعین، او دا د اسلامی امارت هدف. دشمن خو به کوشش کوي. امریکا جمع ناټو اعلان وکړ، د افغان ملت سرنوشت هغوی فیصله وکړه چې یا ممتنعه وي یا با بګرام وي او یا با شهادت وي او د تور تنبو شاته به ځای وي. ومکروا ومکر الله والله خیر الماکرین. هغه نوجوانانو، هغه استشهادیانو، هغه مجاهدینو سرشندونکو، هغوی ته عقیده مهمه، مونږ ته خپل نظریه مهم ده، مونږ ته خپل نظام الهي مهم ده. نو په دغه وجه باندې او نه هېرېدونکې قرباني ورکړه د اشغال خاتمه دپاره او د اسلامي نظام قیام دپاره. او هغه اشغال خاتمه الله وکړه. الله یو داسې ډک ملت او هیواد موږ تاسو ته یې راکړه چې د دوستانو او د دشمنانو په تصور کې هم نه و. الله کومه فیصله کوي هغه د عقل او د حواسو نه فوق وي. ای علما کرام، اوس 2001 نه تر 15 پورې نړیوالو اروپایانو اغیارو منفي تبلیغات اسلامي امارت او مجاهدینو پسې کولې، د انسانانو په صفونو کې نه حسابول. په دې دور کې اوس نړیوال امر بالمعروف نهي عن المنکر پسې داسې منفي تبلیغات، او چې کله جهاد موجود وي نو بیا مسلمانان په دنیا کې وي، او چې کله امر بالمعروف او نهي عن المنکر وي بیا اسلامي نظام قیام راځي.
علماء کرامو تاسو نه مخواست دا اوس چې د اغیارو منفي تبلیغاتو نه متاثر کیږئ. وو میاشتو اته میاشتو شول اسلامی امارت مجاهدین او امر بالمعروف محتسبینو د منکراتو د مخنیوي په باب کې زمون ولس او هیوادوال یو هم مجروح کړي نه دی او نه زوروي چې څوک استدلال کولی شي او ثابتولی نه شي. داسې نه دی شوی چې العیاذ بالله واخله ورته کول شوی دی. ادعو الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. ای علماء کرام درې خبرې تاسو ته کوم. هغه دا مونږ ته پته ده چې الحمدلله زمونږ دین او زمونږ اسلام دا به تدریجا راغلی. اخلاق مونږ ته معلوم ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته ارشادات معلوم ده او ښودنه کړې. نبی علیه السلام مسجد نبوي کې تشریف لري. د اعرابو نه یو شخص راځي په مسجد نبوي کې بول وکړو. تاسو جواب نبی کریم علیه السلام دغه شخص نه تهدیدوي او چې کله تقاضا پوره کوي بیا نبی علیه السلام هغه غواړي اسلامي خبرې کوي، تربیت ورکوي، ذهن سازي کوي او دغه صحابي د بیا سبب د فتوحاتو د ملکونو ګرځېدل. پیغمبر علیه السلام چې کله هجرت وکړو نو بیا ډېر میاش مکه معظمه کوزه بیت المقدس طرف ته منځونه کړو که نه کړی. قد نرى تقلب وجهك سيقول السفهاء. الله قرآن کریم کی تذکرہ کړي حالات داسې د هغې نه پس الله حکم راغی نو بیا تحویل قبله مکه معظمه ته. اے محترم قدرمند د شرابو په باب کې په یو ځل رسول الله مبارک ته حکم نازلیږي خو حرامېږي نه. فرمایي اول منافع هم شته ګناه هم شته، فيه منافع للناس. خو بیا فرمایي اثمهما اکبر من نفعهما، حرامېږي نه. بیا چې کله د موس په حالت کې مانځه کې څه حالات داسې راځي چې موس خرابېږي بیا الله نه حراموي او فرمایي چې ولا تقربوا الصلاة وانتم سکارى. بیا صحابه کرام د نیمو نه زیات منع شول خو په درېیم مرتبه کې الله حراموي انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. دغه د قرآن کریم هدایت راته معلومه ده خو لیکن پیغمبر علیه السلام دا وایي چې څوک با جماعت لمونځ نه کوي صلات العصر او عشاء فجر او ظهر یادوي مغرب دا نه وایي چې زه غواړم چې د دوی کورونه وسولم. لهذا په اصولو د دین کې چا سره مونږ سودا ونه لا طاعت لمخلوق فی معصیة الخالق. اوس د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د اداره او د ارګان د وزارت د طرف نه هیوادوالو سره په احسن طریقه د واعظ او د نصیحت په طریقه چې کله مونږ برخورد کوو دشمن او د هغه اغیار او سابقه اجران هغوی کله د سوشل میډیا او د فیسبوکونو د لارې منفي تبلیغات کوي. تېره ورځ زموږ هېوادوال څه معتادین وو هغه چا نیولی او د هغوی سرونه ډېر ببر وو نو سر یې خرولې نو هلته هغه دشمن لیکي امر بالمعروف نهی عن المنکر محتسبین وی د هېوادوالو یې سرونه خوري. دا څونه منفي تبلیغات څوک ثابتولی شي؟ اے علماء کرامو تاسو راته وایاست
امر بالمعروف نهي عن المنکر دا د هر عالم وجیبه ده کنه ده دا د هر عالم وجیبه ده خو لیکن په دې دور کې موږ د پردیو نه څونه تنګ نه یو لکه خپل ملګرو نه تنګ یو گزاره باندې او د گزارې تعریف هم موږ ته معلومیږي د تدریج حالت هم معلومیږي د تدبر حالات هم معلومه ده روح المانی لیکي تدبر هغه ته وایي چې د عمل د شروع نه اول د هغې په عاقبت باندې سوچ وکړه چې د هغې ثمره او نتیجه به څه راوړي لہذا هغه شهدا الله دې نه کړي قیامت په ورځ که زما او ستا ګریوان باندې لاسونه کېږي چې ما دا قرباني خو دې دپاره مو کړی و هغه هدف ته تاسو ورسېدی او که نه نو موږ به بیا جواب نه لرو الله دې د هغه امتحانونه موږ بچ او وساتي ای علماء کرام محدثین فرمایي هر عالم خپل په دور کې د نبی حیثیت لري وحی نه راځي چې کومه مسؤلیت او کوم مکلفیت د انبیاء کرامو هغه مسؤلیت او هغه مکلفیت په علماء کرامو علماء ډېر لویه مسؤلیت او دنیا او دشمن او دوستان مونږ تاسو څاري مونږ تاسو داسې کردار وکړو داسې د دین او د اسلام او د افغان د فرهنګ ترجماني وکړو چې دنیاوال او نړیوال دا وایي چې دین هم دغې ته وایي د فرعون نه لوی جابر به څوک نه تېر شوی د موسی علیه السلام نه لوی جلالي صفت والا به هم تېر شوی نه وي خو بیا هم الله فرمایي وقولو له قولا لینا اول نرمې خبرې ورته وکړه داسې خبرې وکړه چې د جلب او د رغبت شي داسې نه چې هغه سبب د نفرت اوس دا زمونږ وظیفه ده امر بالمعروف ټول وزارتونو ته لاړل مامورینو ته دا ابلاغ وکړو چې تاسو د شریعت د سیرت او د صورت مطابق وزن ته جوړوئ تاسو راته وایئ دې کې څه مشکل دی مونږ هغه فتمه مې زمونږ خویندو ته هغه وخت مونږ نه نه هېرېږي چې 11 شپې به مو منزل کولې شپې به مې تڼاکې شوې والله العظیم ماښام او د دې ماسخوتن په مابین د لوږې د لاسه مونږ داسې کېناستو پرېوتو یو وړه جلکۍ زمونږ خور راغله هغې سره 3 ټیکالې وې او مونږ ته یې راکړه هغه وختونه نه هېرېږي ای قدرمندو هغه وختونه نه هېرېږي چې مونږ د ناستې ځایونه به نه لرو او نه درلوده اوس الله تعالی راوستی دا پرتمانونو ته دا د هغه شهیدانو د وینې برکت دا د زموږ ستاسو هغه جدوجهد دی د منصب په وجه مونږ تاسو باید خپل هدف هېر نه کړو د مالیاتو په وجه باید مونږ تاسو خپل نظریه او مفکوره هېر نه کړو او د چا نه متاثر کېږو به نه او زغرد ورته جرأت سره خبرې به کوو دنیاوالو سره به تعامل به کوو خو د تعامل معنا غلامي نه د تعامل معنا داسې تعامل به ورسره کوو چې خپل دین فرهنګ حریت به خوندي وساتو مدارس او پوهنتونونه به دا به خوندي وساتو او چې کله په اروپا کې یو هېواد د هغه په ګیرو باندې بندیز لګوي څوک داسې نه وایي چې دا محدودیت دی د تیر نظام اداره فاسده اداره هغه د افغان فرهنګ په لونګي په لباس په کمیس په کالیو باندې بندیز لګوي چې تاسو به دولتي دفاترو ته راځئ نو په نیکتایي په پتلون په درشي کې به راځئ هغه څوک په محدودیت تعبیر نه کوي خو چې کله هغه زموږ ملت او هېوادوالو غوښتنه دا ده چې مونږ د مسلمانانو هغه لباس د افغان فرهنګ مطابق باید زموږ برخورد وي گفتن وي ششتن وي او پاسېدل وي نو دنیاوال وایي چې دا محدودیت الله دا وایي چې زنانه دې باحجابه ګرځي زموږ افغان کلتور او فرهنګ او غیرت هم دا ده
چې زمون خویندې باعفت او باعزت او په حجاب او محجوب او مستور به ګرځي، نو دې کې څه محدودیت ده؟ باید چوکاټ تشکیل شي او باید موږ او تاسو خپل خویندو ته حریت ورکړو. که دا بشر حقوق او دا حقوق النسوان چې هغوی موږ علمبرداران یو، چېرته یو ورځ یې داسې ویلې چې دغه کونډې ته میراث ورکړه، چېرته دا ویلې زموږ خور ته دې میراث ورکړی شي، جایدادو کې دې شریک شي، د هغې د تعلیم د حفاظت دپاره دې شي. مونږ ته دا پته ده چې دشمن نه قلاریږي، باید عبرت دې والي. دا تیر ماضي دور کې دا یو میاشت وړاندې زمون پاک دامن او پاک لمن خویندو نه بعض اغیارو سوء استفاده وکړه. دا هم راته معلومه ده چې د 3 ساعتونو لپاره $200 ورکولې، $200 چې تاسو د اسلامي امارت او د هیوادوالو خلاف تاسو مظاهره وکړئ. موږ ته نه ده معلومه ولې ماورا الحجاب د اسلامي امارت خلاف تحرکات کوي؟ خو تحمل او د بردباري نه به کار واخلو. باید موږ خپل هدف ته ورسو، ولس خپل کړو او په زړونو باندې حکومت وکړو. ځکه هغه ولس تاسو ته معلومه ده، تاسو ټول اکابرین یې، د خلافت او د امارت دپاره شروط علماو ذکر کړی، هغه کې یوه هغه ځمکه ده، زمین، او دویم هلته آبادي ده، نفوذ ده. چې نفوذ نه یې حکومت په چا کوي، چې ولس نه یې نو په چا کوي، او دریم خودمختاري ده او حریت او ازادي ده، او څلورم بیا اسلامي نظام پلي کول ده. لہذا ای علماء کرامو، مونږ تاسو ته خواسته کوو چې ټول د امر بالمعروف تاسو نمایندګان یاست، که هغه انفرادي او که اجتماعي وي، د منبر د لارې، د محراب د لارې، او د هغه په سرکونو کې، په دفترونو کې. نو اوس چې کله الناس علی دین ملوکهم، خو چې کله په هغه دفترونو کې هغه زما مشر چې ناست او د سنتو برابر وي او مامور وي، امیر وي، رئیس وي، مدیر وي، نو ولس د هغې نه عبرت واخلي. راځئ اول د ځان نه شروع کړو، د ځان نه شروع کړو. او بله خبره، عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله تعالی علیه څومره لوی عادل بادشاه تیر شوی. یو ورځ حضرت عمر صاحب، امام سیوطي لیکلی رحمه الله، حضرت عمر صاحب د مدینه طیبه په گشت دی او شپه ده، او چې ودرېږي دننه د کور نه اواز راځي، لور لګیا ده، مور ته وایي په دې شیدو کې اوبه واچوه. لور ورته وایي مور امیر المؤمنین یو فرمان ابلاغ کړی چې تاسو به شیدو کې اوبه به نه اچوئ. مور ورته وایي چې امیر المؤمنین تاسو ویني؟ لور ورته وایي که امیر المؤمنین ما نه ویني، د امیر المؤمنین خدای خو ویني. نو چې عمر رضی الله تعالی عنہ دا خبره اوري، مسجد نبوي ته ځي، تهجد کوي، سبعي لمونځ کوي، بیا کور ته لاړ، خپل مېرمن ته وایي چې هغه کور مې کتلی ده، یو جلکۍ ده چې د خدای نه یېرېږي چې زما زوی ته واده کوم. واقعه اوږده ده، آخر واده کېږي. د هغه نسل نه الله تعالی عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله پیدا کړ. الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. بیا دا عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله په دور کې محدثین لیکي چې شغالان او رمې یو ځای سره دي که نه؟ یو شغال راځي په ګډ باندې حمله کوي، شپون ورته وایي انا لله و انا الیه راجعون، چوپان وایي. ملګری پوښتنه کوي ولې؟ عمر بن عبدالعزیز رحمه الله وفات شو. تا ته څه پته ولګېده؟ وایي تجاوز شروع شو.
چې کله حاکم مسؤلین هغه درست وي هغه اثر بیا په رعیت باندې کوي لکه چې امام اثر په مقتدیانو او د مقتدیانو چې کله هغوی په وضو کې او په چاردام کې فرق یې اثر په امام باندې پرېږدي ولهذا موږ یو بل سره رعیت سره ولس سره یو کنیکشن لرو لکه لمر کنیکشن موږ سره موږ اثر محسوسوو نو کوشش به دا وکړو چې دشمن تبلیغاتو ته هم ځای ورنکړو حوصله او بردباري وکړو بل د دین ښه ترجماني وکړو د نبي علیه السلام احادیث ښه ترجماني وکړو ذهن سازي وکړو آخري خبره حضرت موسی علیه السلام چې کله خپل ملګرو ته وویل چې د فرعون نه الله بچ کړه چې راځئ عمالقو سره جهاد وکړو دا هغه ورته وایي چې فذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون نزي موسی علیہ السلام وفات کیږي هارون علیہ السلام وفات شو الله یوشع علیہ السلام ته نبوت ورکړ یوشع علیہ السلام یو ترتیب جوړ ذهن سازی دپاره اصلاح او تربیت دپاره دیوانونه یې منتقل کړل دا ابتدایه ده دا مرافعه ده دا دیوان لوی دیوان دی دا تمیز ده په مساجدو مدارسو کې هر ځای کې ذهن سازی دپاره علما کرام تشکیل کړل خو چې کله د هغوی ذهن سازي وشو نو عیسی علیه السلام اعلان کوي تاسو جلالین په حواشه او په تفسیر کې به ښه تفصیلا به ویلی چې ما سره هغه فنا فی الله به راځي چې نه د واده اراده لري نه د تعمیر اراده لري نه د کاروبار اراده لري داسې اشخاص انتخاب شو او هغوی ومنلي او بیا یې الله تعالی هغه مملکت فتح کړل که نه جواب خو بیا دویمه مرتبې ته وګورئ یوشع علیه السلام فرمایي الله ته وایي چې لمر ډوبیږي دا لمر مکلف دی په غروب زه مکلف یم فتح د دې عمالقه الله فرمایي دا لمر به تا ته به ولاړ من کان لله کان الله له ولهذا علماء کرامو دا ستاسو وخت الله زمینه مساعده کړې تاسو دپاره اسلامي امارت الله تعالی بر سر اقتدار او حاکمیت او سلطه باندې راوسته په هر بخش کې تاسو ته زمینه مساعده ده که قضا بخش وي که عمل بالمعروف وي که تعلیم وي که ادارې وي که په هر وزارت او ریاست وي دا ستاسو وخت که دغه وخت کې موږ د دین او د ولس خدمت ونه کړو کېدای شي موږ مسؤلیت زموږ په غاړه وای نو الله وفرمایل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات ګوره تعمیم بعد تخصیص بعد تعمیم دلالت په منقبت کوي که نه کوي آمنو کې علما په خپله ذکر وي لیکن الله بیا علما بیا ذکر کوي او قضا بخش کې داسې کردار ادا کو لکه حضرت امام ابو یوسف رحمت الله تعالی علیه اے قدرمند علماء کرامو دا هارون رشید باچا رحمه الله خلفای عباسیونو او کتابونه لیکلی یولس سپارې د ورځې تلاوت به کول او امام ابو یوسف رحمه الله قاضي القضات یو مدعی مدعا علیه راځي الله فرمایل البینة علی المدعی والیمین علی من انکر تب بینه براولی دغه مدعی لاړ یو شاهد هغه وخت دور باچا هارون رشید رحمه الله خو امام ابو یوسف رحمه الله هارون رشید باچا رحمه الله ته وایي چې باچا سلامت ستا شهادت شریعت زه قبلوي څونه تقوادارو څونه پرهیزګارو د دینه دوه خبرې د دینه موږ استفاده کولی شو یو حق وینا دویم د مشرانو حوصله او بردباري او دریم عمل هارون رشید رحمه الله پوښتنه کوي چې ولې نه قبلېږي وایي ته کله کله جماعت پرېږدي ترک الجماعت راځي
نو امر بالمعروف نهي عن المنکر وزارتونو ته ځي وی جماعت سره مونځ کوئ د دشمن څه صلاحیت دی چې منفي تبلیغات وکړي چې خلک وایي په زوره وایي منځ ته وایي ودرئ او یو لګیا وایي لا اکراه فی الدین غلط تحریف ولې کوئ لا اکراه فی الدین خو د کفارو په باره کې او چې کله اسلامي دایرې ته مونږ ورننوتو او داخل شو د حاکم وظیفه ده من رأى منکم منکرا فلیغیر بیده دا حاکم سره تعلق لري که نه لري فإن لم يستطع فبلسانه دا د علماء سره تعلق لري که نه لري فإن لم يستطع فبقلبه دا عام ولس سره تعلق لري که نه لري ولس سره نو هارون رشید رحمه الله وی غیر اختیاری مانا کله کله جماعت زګه دفتر کې دون خپل اداره کې مصروف یم چې پاس مانا جماعت فوت شوی بلا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق عمل ته وګوره هارون رشید رحمه الله دفتر بالمقابل مسجد تعمیروي مؤذن ټاکي امام ټاکي وی چې کله وخت ورځ ماته وساده واول تاسې به نظام جوړیږي الله تعالی دې دغه اسلامي نظام تر ورځ د قیامته پورې دلته مضبوط الله وساتي د شهداء ارمانونه الله پوره کړي الله تعالی زمون په ولس پر ورحمېږي ډېر دا کړېدلی او زورېدلی ولس الله زمونږه خویندې میندې په دین او ټول زمونږ وروڼه په دین الله رنګ کړي او خپل په مذهب او عقیده مضبوط الله تعالی دا نوی نسل ودرئ الله تعالی موږ او تاسو ټول منزل مقصد ته ورسئ موږ تاسو ته د دې تخصص او بیا د دې فراغت او د دې علم اوس ذمہداري ستاسو ډېره زیاته ده مبارکي درته وایو الله ستاسو دپاره ستاسو د وارثانو د خاندان دپاره او د ټول د هیواد دپاره او د اسلامي امارت دپاره دا الله مبارک وګرځوي او الله دې دغه علم ستاسو زمونږ دا سبب د هدایت د ټول امت دپاره وګرځوي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین